د پخوا زمانې خبره ده، د غرونو په لمن کې یو ښکلی شانتې کلی آباد و. د دې کلي خلک ډېر زیات ساده او محنتي وو. خو په دې کلي کې د ګل رحمان په نوم یو سړی د خپلې ښځې او د لور سره اوسېدو. دا ګل رحمان ډېر زیات غریب سړی و، خو خپله مزدوري به یې کوله. ګل رحمان به سهار ووتو او د خلکو سره به یې په پټو کې کارونه کول او سلګې شان پیسې به یې ګټلې، په هغې به یې د خپل کور خرچه چلوله. ګل رحمان ډېر زیات غریب و، خو د نورو غریبانانو سره به یې مرسته کوله. اکثر چې به دې ګل رحمان ته کار نه میلاوېدو، نو دا به یو ځنګل ته تلو او هلته به یې لرګي کټ کول او بیا به یې هغه بازار ته وړل او هلته به یې خرڅول. دغه شان وخت ډېر په خوشحالۍ تېرېدو. یوه ورځ دې ګل رحمان ته کار میلاو نه شي، نو دا خپله تبرګۍ راوالي او ځنګل طرف ته روان شي. د لږ ساعت نه پس دا بیا ځنګل ته ورسي. دا چې په دې ځنګل کې روان یې، نو دا اچانک د یو زخمي ځناور اواز واوري. دا ډېر زیات ویریږي، خو بیا هم د اواز طرف ته روان شي. په اخره کې دا یو ځای ته ورسي. دا چې وګوري نو ډېر زیات حیران شي، ځکه چې دا یو ښکلی اس ویني چې راپرېوتی او خپه یې زخمي شوي. دا ګل رحمان د ځان سره دا سوچ کوي چې داسې اس خو ما چېرته په زندګۍ کې نه دی لیدلی، او دا به زه خپل کور ته بوځم. دا ګل رحمان بیا د اس خواله نږدې ورشي، نو دا چې وګوري د دې اس په ډېره زیاته زخمي. نو دا د خپل کمیس نه لږه غوندې ټوټه کټ کړي او د اس د خپې لپې پټۍ وکړي. لږ ساعت لا تېر نه وي، نو دا اس ودرېږي. ګل رحمان چې دا ویني، نو دا ډېر زیات خوشحاله شي او په دې سوچ کې چې دا به زه اوس خپل کور ته بوځم. نو اچانک د اس د انسانانو په شان خبرې شروع کړي. دا ګل رحمان اول ډېر زیات ویریږي. نو دا اس ورته وایي مه یریږه، زه جادو والا اس یم. نن چې تا ما سره کمه نیکي وکړه، نو د دې بدله به تا ته ضرور میلاویږي. نو دا ګل رحمان دا اس بیا خپل کور ته راولي. دا چې په کلي کې را رواني، نو دته د کلي ټول خلک ډېر زیات په حیرانتیا سره ګوري، ځکه چې کلیواله په اول ځل داسې ښکلی اس ولیدو. بیا یوه شپه تېره شي او ګل رحمان خپل فصل ته ورشي. ګل رحمان چې خپل فصل ویني، نو دا ډېر زیات حیرانه شي او ډېر زیات خوشحاله هم شي، ځکه چې د ده فصل ډېر زیات غټ شوی او پوهي. نو ګل رحمان ډایرک خپل فصل بازار ته وباسي. په بازار کې چې خلک د ده دا فصل ویني، نو ټول د ده خواله راشي او د ده نه ډېر غنم والي. لږې ورځې پس دا ګل رحمان ډېر زیات مالداره شي. په دې کلي کې ځان له ځمکه هم والي او یو ښکلی غوندې کور هم والي. د ګل رحمان سره پیسې راشي، خو بیا هم د غریبانانو سره مدد کوي. بل سیټ ته په دې کلي کې د کامران په نوم یو هلک اوسېدو. دا چې دا هر څه ویني، نو د ځان سره دا سوچ کوي دا په لږ ورځو کې دومره مالداره څنګه شو. نن به د شپې ورځم او دا هر څه به معلوموم. بیا چې کله شپه شي، دا کامران د ګل رحمان کور خواته راشي. دا کامران چې وګوري، نو د ګل رحمان کور مخې ته یو ښکلی اس ولاړي او دا اس داسې رڼا غوندې کوي. دا کامران چې دا هر څه ویني، نو دا ډایرک پوه شي چې دا ټول کمال په دې اس کې دی. نو دا کامران ورشي د دې اس د پټولو لپاره. دا کامران چې څنګه د اس ته نږدې شي، نو د کامران خپې په ځمکه پسې وینخلي. دا کامران ډېر زیات کوشش وکړي، خو د ړقېدو نه یې. په دې ټیم کې چې دا ګل رحمان دا آوازونه واوري، نو دا د خپل کور نه بهر ته راوځي
نو ډایرکټ دا کامران د ګل رحمان نه معافي وغواړي. د ګل رحمان دا کامران معاف کړي. د دې نه پس کامران دا واده وکړي چې د نن نه پس به زه چېرته غلا نه کوم. او په دې ځای کې دا قصه ختمه شي. ملګرو که ویډیو هم خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ او چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ. که څوک هم داسې 3D انیمیشن کارټون ویډیو جوړول غواړئ نو زموږ سره په دې نمبر واتساپ کې رابطه وکړئ. د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.